سلامونه دوستانو راځو نن ورځ مونږه باکس شیډو وایو. پرون مونږه دغه باره کې خبرې کړې وې د ویزیبিলিټي او چې کله مونږه هاید ان کو او بل چې د ډسپلی مونږه نن کو ډسپلی مون نن کوله مکمل هغه الیمنټ زموږ سره ختميږي ازه بل الیمنټ ته پاتې کیږي او کو ویزیبিলিټي چیرته مونږه هاید ان کو ناسه کیږي چې سپینه ایریا زموږ سره پاتې کیږي وایډ ایریا وایډ سپیس پاتې کیږي صرف کنټینټ زموږ لسترګو نه پټیږي او نور هغه ایریا پاتې کیږي. نو دا د دې تر مابین فرق. نن راځو مونږه باکس شیډو وایو. وړو کې ټاپک دا اسانه ده. یو مونږه ټیک شیډو ویلو چې ټیک شیډو یاد کړی وي نو باکس شیډو به خي ورته اسانه وي. په دې خاطر کارو مونږ چې کله کار ډیزاین کوو او وغیرہ ډیبس مونږ ډیزاین کوو د باکس لپاره مونږ چې دا ډیزاین ورکو او غواړو چې یو شیډو غونډ ورکو چې خاصه ښکارا شي سره اوسي مونږ لوک ورکو کنه لوک خاصه لوک ورکو نو بیا نو دغه لپاره مونږ باکس شیډو استعمالو. زر ته چې دا او د درې طریقې ښه مچ طریقې سره تاسو دا کولای شئ. بیا ان شاء الله چې د کوم ټریکس دي هغه بیا مونږ په عملی پروجیکټس کې هم کوو چې کله پروجیکټس راغلو یو ډیزاین هلته کې څنګه شوی ان شاء الله شانتي بیا دوباره مونږ بیا کوو. نو زه کوشش کوم چې لیکچر ته لاند کم او اسانه کم درته ترڅو تاسو خپل پوه شئ. هر ازو خپل درس ته دا وګورئ ته کې ما ساده ډیبز اخیستي بارډرز مې ور کړی دي صحیح ده. وګورئ دا سلور ډیبز دي. زه غواړم چې تاسو سو کم دا باکسز دي خپل دا باکس ته ویل کې ګوره بارډر مې ور کړی د فیډینګ لري مارجنز لري وغیرہ شیزونه لري. هر ډیب چې دا هغه یو باکس ده. نو اوس غواړم موږ د تاسو کو یو دانه شیډو ورکو. اوس تاسو ګورئ طریقې سره ورکول کېږي. بس سمپل راشه همغه کوډ مې کړی 3 فولډر دي ما سره وګورئ. د HTML فولډر د CSS دا په کې هغه ایمیجز دي نور هیڅ هم نشته زړی کیسې دي. ساده کوډ مې کړی او مای ګاډ صحیح ده. ساده کوډ مې کړی دلته کې د HTML کوډ دا وګورئ. زه غټ کیسې نشته پکې تاسو هم کولای شئ. ساده ډیبونه مې اخیستي او دا هغه بارډر مې ور کړی د ویډ او هایټ او مارجن او پیډینګ او پلاټ او کرسر او هغه مخکې کیسې مونږ کړی وي. اوس صرف غواړم چې څه وکم دی کې فقط هغه ورکې اضافه کم باکس شیډو پکې اضافه کم څه اضافه کم باکس شیډو اضافه کم. تاسو څنګه باکس شیډو لیکي دلته راځي. اوس د کې تاسو انسرټ او نن کوي بالکل نه خوا کوي او کدا شانتي غواړي مختلف طریقو سره تاسو کولای شئ. د یونټس دي ښه په سانتي میټر کې په امدا شانتي په انچ کې په ملي میټر کې په پوینټس کې پکسلز کې تاسو کولای شئ. تاسو ورکړئ شیډو ورکړئ. اوس زمونږ چې کله اول ویډیو ورکو اول کومنګه ویډیو ورکو فار مثال 15 پکسل دا زموږ سره هوریزونټل ویډیو اخلي. هوریزونټل مطلب دا ده چې د باکس دغه د کوم رائټ سایډ چې دا دته چې دا یو شیډو ورکای او موږ نور هیڅ هم نه پی اپلای کړی. سمپل ساده شیډو دا به دا واخلي کلر ملر نشته اوس دې کې دا نه اپلای کیږي. اوس راځم بل چې کوم موږ ویډیو ورته ورکو باکس شیډو کې هغه زموږ سره چې نه هغه زموږ سره ورټیکل شیډو ده کومه ده زموږ سره ورټیکل شیډو ده. نو دته اوس موږ څه ورټیکل شیډو ورکو. هوریزونټلی مو چې کوم ویډیو ورته ورکړی و اوس موږ څه کوو دته ورټیکلی ویډیو ورکو. ورټیکلی فرض مثال زه وایم چې څومره کا دا ورته چې د 10 پکسل کا. اوس تاسو راځي دلته کې وګورئ اول ټیپ ګورئ زمونږ سره څو کړه دوه ویډیوز واخیستل امغه د بارډر کلر ګوره د واخیستل وګوره یو دا ورټیکلی ګوره ما هوریزونټلی ما سونه ورته ورکړی دغه خواته چې کوم خي سایډ تاسو ورکوي هغه هوریزونټلی ویډیو اخلي او دا شانتي چې ګوره ایکس ایکسس ما په خیال باندې راځي ته سو ویل کیږي ته چې د بیا ورټیکلی چې کوم ویډیو دا هغه دوه ویډیو چې 10 پکسل هغه دی واخیستل ګوره د دې شیشول د دې شیډو شو شاته ګوره سورې وانت راغله کوم یو شای کېدو او دغه شاته کوم سورې راځي هغه تاسو ویل کېږي شیډو ورته ویل کېږي. دا ماغه شانتي ګوره د سورې واغستل لکه شاته ګوره چې یو ستر نه ښکاریږي پټ دی ګوره د شاته هم دا شانتي کې تاسو کولای شئ چې د نور ته هم ویډیوګانی ورکړئ. زه څه کوم چې دا به بيخي ختم کوم دا کدا څه بيخي ختم کوم تاسو سوته ګورئ دا بيخي راوځي معلوم شو ګورئ اوس بلیک ګور اخیسته دا ځکه بای ډیفالت چې د کوم کلر اخلي هغه بلیک اخلي خو زه څه کوم دا به مرته کم بيخي از دا بارډر ورته ورکوم نو ځکه ولای شم چې همدا شی د سس طریقې سره واخلم ورته تاسو ورته ها بيخي دا بارډر تر نه ختموم تاسو بیا وګورئ چې څه چل کیږي. بارډر مې ونه بيخي ختم کړلو زه غواړم چې همدا لوک نه دا چې دا ښکارا کوم څه سره د شیډو په واسطه باندې وګورئ د دې طریقې سره راغلو. بل ویډیو زمونږ سره چې د بدی کې هغه څه ده هغه زمونږ سره اول دا دوه شولې چې دا هوریزونټلی مونږ ورکو او دا مونږ ورته ورټیکلی ورکو. دریم ویډیو زمونږ سره د دې کلر دا کولای شي تاسو ورته پر مثال وتم چې ریډي راواله صحیح ده دا ګور شارټ مونږ لاند ولیکلو دا بل ویډیو مونږ ورکولای شو دلته ګور اس کلر کوم ګور دې کوم کلر واخیستلو ریډ کلر دی واخیستلو امدا شانتي په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې مختلف رنگونه په
RGB کې ورته ورکیا په HSL کې ورکیا او RGB تاسو اوپیسټي ورکولای شي RGBA والا همدا شان دي نور کوم چې مونږه HCL والا HCLA چې کوم ویلو اوپیسټي مونږ ورکولا نو تاسو کولای شئ د خپل اوپیسټي هم ورکیا ترڅو ترانسپیرنسي او شاته کوم هغه شي هغه نه ښکارا شي کومه علاقه چې کومه ایریا چې دا غونه ښکارا شي نو دا اوس ګوره د اوله کې ما هوریزونټل ویلی ورکړه بیا مې ورټیکلی او بیا مې څو کړه کلر مې ورته ورکړلو همدا شان تاسو همدا کولای شي په ټول مختلف څومره ډیپس دي په ټول باندې دا افلای کړئ بل د دې نه مخکې چې پر مثال دا خو ګوره سمپل دي طریقې سره راغلنو بلکې زه چیرته کیو غواړم دا کله نه مخکې موږ یو بل ویډیو لرو ګور دا اوس هغه ته کې ډایرکټ ټول پکس راغلی که تاسو خیال کړی وګوره کوم بلرنس نشته پکې زه غواړم چې دا لږ بلر شي مطلب دا د تیت غونډې راشي لږ داسې تیت غونډې راشي واضح ښکاره نه شي نو دې ته موږ بیا بلرنس ورکوو تا باندې ډیپینډ کوي چې ته څومره بلرنس ورته ورکوې زه ورته چې ته څومره بلرنس ورکوه زه ته 15 پکسله بلرنس دې ته ورکړه تاسو اوس ګورئ چې دا څنګه کېږي وګوره دا ګوره بلر شولو که زه ورته وایم چې 10 پکسله کا یا 15 پکسله کا دا به نور هم دغه شانتي تیت غونډې شي زخام او معلومیږي هم لیدلو څومره زبردست ښکاري اوس ډیزاین شاته وګورئ څه طریقې سره راغللو ما ته ویل چې دا بیا کله زه تاسو ته پروجیکټس کوم تاسو ته به زه عملي ویب سایټ ښیم چې دغه رقم ویب سایټ موږ جوړو چې بیغه کې هر قسم د جوړ شوی زمونږ ویب سایټ او هغه ویب سایټ به هیڅ فرق نه لري تاسو ډیزاین لګئ چې دغه رقم ته ویب سایټ زما په کار ده زه به کوشش کوم چې هغه شانتي ویب سایټ ته جوړ کړم هغه سره به هیڅ فرق هم نه لري صحیح ده نو دې طریقې سره تاسو ورته موږ بلرنس ورکړلو او که زه دې نه داسې کار وکم اوس ورنه زه چېرته کې دا بارډر اخواته کم تاسو بیا وګورئ چې څه طریقې سره دا راځي دا به زه ګوره کمنټ کم سمپل به کمنټ کم کنټرول کوېشن بټن سره کنټرول وګورئ اوس ورته څومره ښایسته ښکاري ما بالکل ګوره هغه کوم بارډر چې هغه مکمل ترېنه ختم کړی ده په دې کې یو بله ویډیو ده زموږ سره هغه کومه ویډیو ده هغه زموږ سره چې دا د دې نه مخکې چې موږ کومه لګو دي پسې بله ویډیو هغه زموږ سره سپریډ ریډیس ده مطلب دا چې دا څومره خپور شي سپریډ کېږي دا ریډیس دی شاته وایي که نه خپله نو زه وایم چې دا څومره خپور شي سپریډ شي څومره همدغه څنګه خپور شي زه ورته وایم چې تر 10 پکسله پورې دا ماته څنګه کا خپور کړي یعنې یو خوا بل خوا ترېنه باید لاړ شي 10 پکسله پورې هم لیدلو ګور 10 پکسله پورې هغه خوا ته لاړه نه بل ته ورغللو نو همدا شانتي که تاسو چېرته غواړئ یا زه ورته وایم چې ناکامې که څومره کا 15 پکسله یې کا راته څومره کا 15 پکسله کا دا به څومره لاړ شي سپریډ شي اوس وګوره 15 پکسله دا زموږ سره سپریډ شولو همدا شانتي بله 15مه ویډیو چې زموږ سره کومه وه هغه زموږ سره کلر دا هر قسم ته کلر چې ستا په کار وي هغه شانتي تاسو کولی شئ چې ورته ورکړئ همبر مثال ما دا ګرې واخیستلو دا ګرې کلر به واخلئ ګرې سپیلنګ ته خیال کوئ دا د هاوس به دا څنګه راشي دا به ګرې راشي زه تاسو ته ګوره یو ډیپ باندې کار کوم ټولو باندې کار نه کوم ګوره د یو ته مې چې بس بکس ته مې کوم ډیزاین ورکړلو کوم سټایل ورکړلو دا تاسو کولی شئ په دې افلای کړئ په دې افلای کړئ په دې افلای کړئ ګوره تاسو به لیدلی وي ما چې کوم ویب سایټ جوړ کړی ده تاسو مې ښودلی وي که نه لینک به خیر سره شیر کړم بل چا ویب سایټ د خو ما راخیسته ایډیټینګ مې ځان دپاره پکې کړی ښه مزیدار لوکس مې برابر کړی ده خپل اکیډمي دپاره تاسو ته به ولیږم تاسو به وګورئ چې کې کارت څومره ښایسته ډیزاین شوي دي نو دا وګورئ دا به تاسو کوشش کوئ چې دې نه نور هم ښایسته راولئ زبردست برابر کړئ او کار وکړئ ورته کې بنئ بل موږ کولی شو چې د یو بکس دپاره نه ده څو ویډیوز واخلو یو بکس دپاره موږ څو شیډوز واخلو په یو ټایم باندې نو زه سمپل داسې کوم چې دا را کاپي کوم تر څو تاسو ته مشکل نه وشي او آخري یو ته راځم آخري چې زموږ سره کم یو ده دا کوم ایمیج والا ده دې ډیپ ته راځم کوم کې چې ایمیج ده دلته راغله ما ورته ویل چې 15 پکسله کا او دا چې د هوریزونټلي ماته څومره ورټیکلي ماته 15 پکسله کا دا چې دا بلر نه شو او دا د دې چې شولو دا سپریډ شو که دا سپریډ ونه زه خواته کوم هم مشکل نشته ده هیڅ مشکل نه ورکوي او دغه کلر ده کولی شئ ګوره چې 3 ویډیوز 2 ویډیوز هر څومره غواړئ تاسو پکې یوز کړئ دا مې دې طریقې سره راوستو چوکا د دا ریکارډ آن ده دا مې دې طریقې سره راوست تاسو ته ګوره داسې کې اوس ښکارم زه داسې کوم سمپل دې نه دا سور کلر راخواته کوم دا ډېر بد لګېږي او دا بارډر به زه ورته کم دا به ماته کم دا کلر به مونه اخواته کم چې هماغه بلیک راشي بس صحیح ده اوس تاسو وګورئ سمپل راځو تاسو وګورئ دا زموږ سره په دې حساب سره راغلو خیال هم ده ورته که بیخي تاسو ونه دا بارډر ختم هم کړئ اوس ګوره هغه بارډر لږ ښکاري که نه اوس کوشش کوم چې دا بیخي ونه ختم کړم ها د دې طریقې سره دا ختمېږي هم دا دې زموږ سره بیخي هغه بارډر ختم شولو خو دا بیا هم ګورئ چې ښکاري لکه دا چې بارډر ولري وګورئ سایډ تاسو ته ښکاري چې ښکارېږي لکه دا چې څنګه کوي بارډر لري دا هم وګورئ او دا ډیزاین هم تاسو لیدلی شئ همدا شانتې زه راځم زه به داسې وکړم چې دې دا ویډ به لږ نور هم غټ کم سیوا کړم چې لږ نور هم واضحه ښکاره شي فرض که څومره مې کړلو 600 مې کړو او وایي بد ښکارېږي
بیخي بر شول ځکه اوس به سره ایمیج هم غټوم نو دا بیرته موږ هماغه 200 ورکو. خیر تاسو خو به انشاءالله پوهېږئ پې که نه دا شو زموږ سره. زه اوس داسې کوم چې فرض که موږ کولی شو چې په یو ټایم باندې 2 شیډوز هم ورکو ورته 3 شیډوز هم ورته ورکو څومره چې ستاسو په کار وي تاسو کولی شئ چې په سیم ټایم باندې هومره شیډوز ورته ورکړئ. فرض که زه راځم که زه بله شیډو ورکوم تاسو به کامه ولګوئ دې نه پس به راشئ 15 پورې خو دا راغلل ګورئ 15 پکسله دی واخیستلو لږ صبر ورته کوو. اوس به دې ځای کې زه یو بله ویلیو ورته ورکړم ګورئ بل نه ورکړئ دا خو دې طریقې سره واخیستلو. زه اوس غواړم چې څه وکړم دې ته زه یو بله ویلیو هم ورکړم دلته کې به زه بلرنس هم ورته ولګوم 10 پکسله مې کو فرض کړه دا دې بلر هم راشي تاسو ګورئ ها د دې طریقې سره راغلو. زه غواړم چې ته فرض کړه بله ویلیو هم ورکړم بله ویلیو موږ څه طریقې سره کوو دې طریقې سره اوس 15 پکسله دا د ډبل به ورکړم یعنې 15 به دا واخلي 15 به نور راشي دا به څومره راشي 10 به راشي. که زه غواړم 20 راولم هر څومره راولم زه مې راوستلی شم. فرض کړه دا زه ورته 10 کوم تر څو واضح تاسو ته ښکاره شي او راځم دا ورته څومره کوم دا نورې به زه 6 پکسله کوم هریزونټلی ورټیکلی هم زه دا 6 پکسله کوم او همدا شانته چې دا دې ته چې دا زه بلرنس همدومره 10 پکسله ورته ورکوم او کلر ریډ د زه به داسې کوم دا به زه یلو کوم طریقې سره دا راوستلی شي. کامه ولګوه غواړې بل کلر ورته ورکړي نورې هم ورته بله شیډو هم ورته ورکولی شي. وګورئ یو دوه یې واخیستلی دې طریقې سره. او که دا شانتې موږ چېرته دې نه دا بلرنس ختم کړو تاسو وګورئ چې دی زه بلرنس ختموم څه طریقې سره راځي اوس وګورئ دغه شانتې راغللو. خیال همدا ورته مخکې بلرنس ورکړی اوس مونه بلرنس ختم کړلو. همدا شانتې کولی شئ چې نورې کوم ویلیوز وي هغه هم پرې افلای کړئ. که بله شیډو ورکول غواړئ کولی شئ چې یو بله شیډو هم ورته ورکړئ نو بس سمپل کامه ولګوه کامې نه پس دا بله به څومره کړو اوس 10 او 20 څومره شو دا به راشي 10 نو دا به موږ ورته نور هم اضافه کړو. فرض که زه به دا 40 کړم نو 40 پکسله مې کړو او همدا شانتې دا بل به مې ورته 40 پکسله کړم او دا مې تاسو ته ښودلو ښه چې تاسو کولی شئ 2-3 نو هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې څومره ورته ورکوئ بلرنس او سپریډ او هغه تا ډیزاین مربوط ده ته څومره دماغ دې څومره کار کوي ته څومره تیز څومره ډیزاین کولی شي څومره ښایسته راوستلی شي نو هغه تا باندې ډیپینډ کوي. ښه دې کې به ته نور څوک نه ملامته کوئ. نو دغه شانتې مې دا هم راوستلو 3 کلر مې کړی که غواړې بله هم ورته ورکړي بله هم ورته ورکولی شي هېڅ مشکل نشته. دا یې درېیم راغللو. اوس موږ صرف دا وویل چې څه کولی شو موږ کولی شو دې ته څه ورکړو بلرنس زه ورته ورکوم. فرض کړه دې ته زه څومره بلرنس ورکوم 15 پکسله مې دې ته ورکړلو او 15 پکسله به دې ته هم ورکړو همدا شانتې به زه دې ته هم 15 پکسله ورکړم او همدا شانتې تاسو کولی شئ دې ته څه وکړئ سپریډ ریډیس هم ورته ورکړئ. اوس تاسو وګورئ دا زموږ سره په دغه ډیزاین او دې طریقې سره راغللو. نو تاسو غواړئ یو کلر یوز کړئ 2 کلر یوز کړئ هر څومره کلر چې تاسو غواړئ کولی شئ چې په یو ټایم باندې ورته یوز کړئ او استعمال کړئ. دا زموږ سره نن ورځې درس او تاسو په کار وکړئ همدا شانتې به اسایمنټ به مو دا شي چې په خپله خوښه باندې خپل دماغ مو وکاروئ او به ګورو کریډټس لري ښه چې څوک ښه ډیزاین راولي څوک یې ښه برابرولی شي څوک یې زبردست او لوکس برابروي نو دا اوس تاسو باندې ډیپینډ کوي. ښه ښایسته به تاسو خپله بکسز چې کوم دي هغه ته به شیډوز ورکړئ 2 بکسز واخلئ یو بکس اخیستلی شئ سینټر ته کړئ که هر قسم ته تاسو کوئ هغه باندې موږ اعتراض نشته ده خو صرف به دومره وکړئ چې ښه ښایسته بکسز ته به شیډوز ورکړئ او ښه ښایسته کارډز به جوړ کړئ او به ګورئ یو عملي یو تاسو یو څه راواخلئ یو ویب سایټ وګورئ یا نور داسې کوم ډیزاین تاسو لیدلی وي مخکې هماغه ډیزاین راواخلئ په ښه طریقې سره تاسو ډیزاین کړئ لکه څنګه چې ما دیو ته ورکړل تاسو کولی شئ مختلف قسمه د ویلیوز دې ته هم ورکړئ دا شانتې دې ته همدې ته بس صرف په ویلیوز باندې ځان پوهې کول دي چې هغه څنګه اپلای کېږي د عملي پروجیکټس کې موږ کار کوو دا دلته کې مې درته کار کړی ده نو تاسو کولی شئ خپلو دماغو نه مو کار واخلئ زه تاسو ته ما څه ویل چې 2 بکسز به 2 اخلئ یو اخلئ 15 اخلئ چې څومره اخیستلی شئ مارکس لري تاسو ته کریډټ درکول کېږي چې څوک ښه ډیزاین جوړوي څوک تکړه ده څوک نه ده نو چې کوم ځای کې چا مارکس کم او زیات کېږي او کومه خو نشته خو بیا هم لکه موږ ورسره لکه چا خبره کولی شو چې یو ځای کې د سترګې پټې کړو او لږ څه ورسره مرات وکړو نو همدې خاطر باندې تاسو کوشش وکړئ چې په ښه طریقې سره
پر ځان پوه کړئ او یو ښه او زبردست بکس چې کوم دا ډیزاین کړئ باکس شیډو ورته ولګوئ یو ډب یو کارډ هر څه چې تاسو جوړوئ په ښه طریقې سره جوړ کړئ او بیا به یې اپلوډ کړئ. زه به اسایمنټ ته برابر کړم ماته یې ولګوئ او هلته یې هم اپلوډ کړئ چې وګورم چې تاسو تر څومره پورې دماغ رسېږي او څومره پورې کار کولی شئ. هماغه مخکینی ویب پیج مو راواخلئ کوم ډیزاین مو چې کړي دي دا ډب ګوره دا ما مخکې جوړ کړی اپلوډ کې ما جوړ کړی یاد شي ته مې کرسر هم پکې کار کوم مې راواخیستلو سمپل تاسو ته مې دغه د پکې باکس شیډو هم کار کړله دغه شانتې تاسو هماغه کوډ راواخلئ کاپي کړئ بل فایل کې واچوئ همدا شانتې رن کړئ هغه هم درسره پروت دا هم پروت او دې کې تاسو بیا بیرته ډیزاین وکړئ نو ډېر وخت به راسره بچه چې صرف به تاسو صرف ویډیوز د څه دپاره ولګوئ د باکس شیډو دپاره به ولګوئ نو دا مې تاسو ته یو چل در وښودلو دا و لغمان چل انشاءالله دا و باکس شیډو نو درسونه ډېر زیات پاتې دي کار ډېر زیات پاتې ده کوشش به کوو چې کم از کم چې د ورځې خو یو ټاپک ووایو چې زیات نه وایم ځکه زموږ ته اوسه پورې انکر ټیکس پاتې دي لیست پاتې ده ټیبل پاتې ده فارم پاتې ده رجسټریشن سیسټم پاتې ده لوکیشن هغه پاتې ده زموږ سره ډېر شیزونه پاتې دي یعنې کار ډېر زیات کول دي کوشش وکړئ چې ځان بیرته درسونو ته زر تر زره راوړوئ تر څو ډېر شیان ووایو ورپسې بیا پروجیکټ کول دي په هر یو شي کې به ته پروجیکټ کوم یو دانه څنګه تاسو پوټر جوړولی شئ څنګه تاسو هیډر جوړولی شئ سایډ بار به څنګه جوړوئ نیو بار به څنګه جوړوئ مختلف قسمه پروجیکټس همدا کارډز به تاسو څنګه جوړوئ سلایډینګ به څنګه برابروئ دا تاسو زه په کوډینګ کې ښیم نو په همدې خاطر باندې کوشش وکړئ چې زر تر زره مو خپل درسونو ته توجه وکړئ او چې کوم چا کارونه دي کوم چا وظیفې دي چا امتحانونه دي د هغوی نه څنګه راوګرځي ماته به خبر راکړئ زه به کوشش کوم چې کار ډېر کم او ډېر کار وکړو په لږ وخت کې نو دا زموږ نن ورځې دا څه پوښتنه مو لرله څه مشکل وي درته کولی شئ چې اړیکه راسره ونیسئ.